د حکومت د ملاتړ نوې بڼه چې ښایي تر دې د مخه مو نه وي تر سترګو شوې. دا د سړک پر غاړه ولاړ سندرې ویونکي وایي چې دوی په دې ډول غواړي تر څو د موسیقۍ او سندرو له لارې د حکومت د وروستیو پریکړو او په خاص ډول د لومړي مرستیال امرالله صالح د 6.5 بجو امنیتي پریکړو ملاتړ وکړي. بسیار تیم قوی جوړ شده و ما بسیار خوشحال هستیم که در کمترین وقت عرصه وقت اینا توانستن بزرگترین مجرما را و بزرگترین اختطافچی‌ها را دستگیر کنند. درست است که با اینکه این تیم جوړ شده خیلی حملات انتحاری، چسبکی، ترور زیاد شده. خب این برمیگرده به طالبای داعشی و حلقه‌های تروریستی داخل خود حکومت ما شما و سیاسی ما که میخوام مانع این تیم شم. د موسیقۍ د دې ډلې غړي زیاتوي چې دوی په دې ډول غواړي تر څو د کوڅو پر سر د سندرو له لارې هیوادوالو ته انګیزه ورکړي چې د خپلو امنیتي ځواکونو ملاتړ او د نورو هیوادونو د وګړو په څیر د خپلو مشرانو قدرداني وکړي. د دوی په خبره چې د 6.5 بجو وروستیو غونډو د کابل د جنایي جرمونو کچه راټیټه او په هیواد کې د ترهګریزو بریدونو د مخنیوي په موخه د حکومت روانې هڅې ستایي. خب هر کسی از یک طریقی حمایت میکنه. مثلا بعضیا از نیروهای امنیتی شاید از یک طریق برشان حمایت کنه، گل میتن برشان یا هم پول. ولی ما خودم شخصا یا تیم ما از هنر خود، از گروهی که ساختیم، از این طریق میخوایم که از اونا حمایت بکنیم و هیچ وقت اونا فراموش نکنن که ما همیشه اونا رو حمایت میکنیم. و بلخوا د کابل ښار اوسیدونکي هم د حکومت په ملاتړ د موسیقۍ د یادې ډلې دا نوښتګره هڅه ستایي او په خبره یې چې ټولو هیوادوالو ته پکار ده تر څو د هیواد د روانو بدبختیو د پای لپاره د خپلو امنیتي ځواکونو او حکومتي بنسټونو ملاتړ وکړي. چهاره‌ای در هر جا به خاطر فعالیت‌های مشکوک هم شماره هم قطعات مربوطه یا ارگان‌های باید همکار باشه. چیزی که ما را صبح آبادی میبره وحدت بودن یک پارچگی ماست. من خوب است، به نظر ما از وقت خوب شده گذره از سابق کرده از مردم خوش میکنه و نیروی امنیتی همکار باشن دیگه همکار باشه برای. په کابل کې د موسیقۍ دا ډله داسې مهال د سندرو له لارې د حکومت او لومړي مرستیال د 6.5 بجو د پریکړو ملاتړ کوي چې لا هم په هیواد کې شدیده جګړه روانه ده او د هیواد پلازمینه کابل تقریبا هره ورځ د یوې خونړۍ پیښې شاهد وي.